د احمدشاه بابا مینه ده. د میوې او د سبزۍ د دغه مارکیټ شاته دغه ځای کې د چایو رستورانټونه دي چې اکثره وخت ځوانان پکې راټول وي، خپل مجلسونه کوي او هم د شیدو چای، پراټې او سمبوسې خوري. د چایو دغه دوکانونه کابو 8 کاله مخکې په احمدشاه بابا مینه کې فعال شوي دي چې د وخت په تېرېدو سره یې په کار کې پرمختګ راغلی دی او ډیر مشتریان یې پیدا کړي دي. دغه انرجن پیپسي ده، دغه د شومړي دي، دغه به په اوړي کې په ژمي کې نه او نور تقریبا د څه کم شي کې ډېر دغه نه کوو، د سرک په سر منګ نه چې آیسکریم یا شیریاخ میریاخ یا ورسره ربړي شودې یا ورسره کھیر رسملای دغه آیټم کې دوله چې دلته اقتصادي حالات د خلکو کمزوري دي هغه شی نه فولډ کولی نه شي. ماته یو ګیلاس ربړي شودې چې څکي هغه 80 روپۍ دی، دومره په وسته چا نه کېږي. او یا رسملای خوري 200 روپۍ 100 روپۍ قاب دی نه دغ کېږي. شیریاخ چې ښه شیریاخ ورګی 100 یو نیم سل نه کم نه دی او دېرش څلوېښت خو مانې چې دغ کې هغسې دوکه د وجو شودو نه هغه څه ګټه نه کوي. جمهوریت کې چې تقریبا داسې وو چې 18 کسه پکې باندې خو اوس دې وخت کې چې کوم یو دی 9 کسه او چې په دې کې 7 کسان د کور درېیم پکې شاګردان نیولي. خوږو لیدونکو، د افغانستان د ښکلاو د خلکو د ورځني ژوند او د نویو پیښو او پرمختګونو د کتلو لپاره د جان افغانستان چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ.